حاجی دا به ښه ستا په لاس لګی ای دوکان ستا خپل دی بس دی لږ اوبه به ورکوې دا خو نو ته راوښوه ته ولې زه به پوهېږم دا چیش درخت ته یې ولګوه دا ستا په لاس ولګوه بیا به دې موږ پر یادوو دغه دوکان چې دی دا د حاجي دی دا مځکو دا مسجد دا ستا خپل دی دا ځای حاجي هو دا ځای زما خپل دی زه ناوسه یم چې زه یې راډکم یا دا مسجد ځای چې جوړ کړې الله مهربانه دی رضوانه دا کډې کې به اوس حاجي دغه ولګوي موقع ورکړي یو پای هم ولګوو یا پای ګور ځایونه ته راشه ګرده ځایو کې پای باندې یې ولګوو مثال مزان ته دغه ولاړې که خدای توفیق راکړي هغه خدای مهربانه دی اوس خو یو کډۍ پاته سول دا به نو ما تا په ګډه ولګوه صحیح دی راس دا به نو ما دی په ګډه ولګوه ای نورو خلکو خو یوه ولګول ته خاوره ور واچوه زه بیا داسې دغه شه دا خیره دا یوه درخته پاته ده رضوان خو لا دا دی لګیا دی دا اوس څه شور ته برابره دا د اوبو لارو ته برابر شي باران وشي دا لوړې اوبه هم د لیس ټاکي نه ایزې ده درېږي وځي نه دوري دا ګرده سره چرۍ ورته کاږو چې پنځه سره درختې دا خو ډېره سخت هلته بیم ولګوه دا خو ډېره سخته خواري ده ځکه هم ډبرې نه ده دا ډېره سخته خواري ده وروره ما خالي یو دوه درې کلنګه ووښتل ما رضوانه ته پوه شوه کار دې پوه شوله زما درته ولاړ یم یوه درخته به کې لګوم نور نو خپل کار د خپله دوام ورکړي